السلام علیکم. د کولیسټرول مسله ډیره زیاته عامه شوې ده، خو تاسو ته پته چې کولیسټرول بیماری نه ده. کولیسټرول بدن کې څه خاص حده پورې ضرورت وي، خو چې کله هغه حد نه سیوا شي نو بیا دا د بیماری وجه جوړیږي. کومه وجه جوړیږي؟ یو خو د زړه مسلې راځي ډېر سره، د زړه والونه خرابېږي ډېر سره، هارت اټیک ورسره راځي، دغسې د فالج خطرې ورسره، د های بلډ پریشر مسلې ورسره راځي. نو دا ټولې مسلې چې کوم بیماری دي دا د کولیسټرول د وجې راځي. د کولیسټرول علامات څه دي؟ نو علامات د دې اکثر دا پته نه لګي. صحیح پته، صحیح تشخیص، ډایګنوزینګ په ټیسټونو کې کیږي چې لیبارټري ټیسټ وشي، هغې کې پته لګي چې کولیسټرول څومره دي، سیوا دي، کم دي. خو هسې عام طور د دې چې کوم خاص علامات دي هغه داسې دي چې چیسټ پین ورسره ډېر زیات دي، یعنې په سینه باندې ورسره درد راځي. بل چې کوم خلک لونې تیز لاړ شي، په پوړو باندې وخیږي، سیړو باندې وخیږي، نو ساه یې ګډوډه شي، ساه یې ډېر زره ګډوډېږي، سینه سختېږي دې سره. بل ټینشن ډپریشن ورسره ډېر زیات راځي، ذهني تناو ورسره راځي، د خپو دردونه، جسماني دردونه ډېر زیات وي. نو چې کله دا مسلې ستاسو ډېرې زیاتې شي نو بیا خپل کولیسټرول خامخا چک کوئ. خپل انسان د خپل هم اندازه لګي. کوم خلک غوړو استعمال ډېر زیات کوي، مرغن خوراک ډېر زیات کوي، هوټلو کې بازارونو کې خوراکونه ډېر زیات کوي، حرکت نه کوي، ګرځي نه، ورزش نه کوي، نو دا خلکو اکثر کولیسټرول های وي. ګور علاج ښودلو نه مخکې تاسو ویم چې اول به دې کې پرهیز ضروري دی. چې تاسو پرهیز نه کوئ نو که تاسو څومره دوايان استعمالوئ د کولیسټرول کمولو لپاره اب اثر نه کوي. پرهیز د څه شي نه ضروري دی؟ د غوړ خوراکونو نه. غوړي خو مکمل بند. د غوړو په ځای د شړشمو تیل یا د زیتونو تیل استعمال پکار دی. دغسې پیروې، ملیانې یا کوچ چې کوم مکھن د هغې خوراک نه دی پکار ډېر زیات مقدار کې. بیکري آیټم چې لکه بیکرۍ کې څومره څیزونه جوړېږي، بسکټې، مټایانې، خوږې، د چینۍ خوراک هغه کمول پکار دي. ډېر سرکړي خوراکونه نه دي پکار، ساده خوراک پکار دی، او د هګۍ خوراک نه دی پکار. نو چې کله تاسو پرهیز وکئ او هغې نه پس بیا ستاسو انشاءالله کولیسټرول په خپل نارمل شي. او دې لپاره یو بهترین ټوټکه د کولیسټرول د کمولو لپاره هغه داسې ده چې تاسو به سهار کې په یو ګیلاس تړم اوبو کې یو نیمبو نه چوڼ کوئ، د یو نیمبو رس مو پکې واچولو، یو چمچ زیتونو تیل پکې واچوئ، خو زیتونو تیل ایکسټرا ورجن چې کوم وي، او دغه یو ګیلاس تاسو سهار کې په نهاره باندې څکئ، ورپسې بیا یو ګیلاس اوبه ساده څکئ، تړمې اوبه. نو انشاءالله څو ورځې کېدل نه دا نمک ډېر زیاته بهتري محسوس کوي، کولیسټرول هم نارمل لیول ته راشي. د سیو سرکه عام ملاویږي بازارونو کې، د ښه کمپنۍ د سیو سرکه واخلئ، که کور کې نشي تیارولی نو پیکینګ کې راځي، هغه تاسو 2 چمچ یا 1 چمچ سهار په تړمو اوبو کې څکئ، انشاءالله دې سره هم ستاسو کولیسټرول نارمل لیول ته راشي. د اسپغول ست ډېر زیات مفید ګڼل کېږي او ډېر ښه رزلټ ورکوي. د کومو خلکو کولیسټرول سیوای یا بي پي سیوای یا وزن سیوای، نو هغې چې د اسپغولو ست استعمالوي نو هغې سره به انشاءالله مسلسل استعمال سره کولیسټرول نارمل لیول ته راشي. دغسې د کولیسټرول کمولو لپاره، د زړه صحت لپاره، د های بي پي کنټرول کولو لپاره یو ډېره مشهوره چټني ده، حکیمان صاحبان اکثر وایي، او چې دا تاسو استعمالوئ نو انشاءالله دې ته هم ډېر زیاتې فایده کېږي. د کولیسټرول، د های بي پي، د زړه صحت لپاره یو مشهوره چټني د هغې داسې اجزا دي چې پودینه به واخلئ، دڼیا به واخلئ، ادرک ټوکړه به واخلئ، یو 2 دانې اوږه به واخلئ، او یو چمچ اناردانه به واخلئ، او دې نه به چټني جوړه کړئ. دا به بلکل مکس کړئ، چټني به جوړه کړئ، خو دې کې به مالګه نه اچوئ. دا چې تاسو روزانه استعمالوئ، مسلسل استعمالوئ، یو خو دې سره ستاسو د معدې مسلې ختمیږي، های بي پي مسله ورسره ختمیږي، او کولیسټرول، های کولیسټرول چې کوم بیډ کولیسټرول دی، خراب کولیسټرول، اب خپل حد ته راشي، راکم به شي. نو ډېر زیات مفید دی د دې استعمال، او څه مضر اثرات د دې نشته، فایدې ډېر زیاتې دي. دغسې سهار کې په نهاره باندې 1 یا 2 دانې اوږې پلي هغه چې تاسو استعمالوئ نو هغې سره انشاءالله ستاسو کولیسټرول نارمل شي. په میوو کې د سیو استعمال، د نشپاتۍ استعمال، او د امرود خوراک، دې سره هم کولیسټرول خپل حد ته راځي. یا د شین رنګ سبزیان، یعنې پالک شلو، غندلو ساگ شلو، بند ګوبي شو چې شین رنګ وي، هغه سبزیانې، مټر شلو، هغه د کولیسټرول لپاره ډېر زیات مفید دي. کوشش کوئ تاسو سموکینګ مه کوئ، ورزش کوئ، لږ حرکت کوئ، او مرغن خوراکونه ځان وساتئ، سټرس ډپریشن نه ځان وساتئ، نو ستاسو به د کولیسټرول مسلې انشاءالله نه راپېښېږي. امید دی ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.